قدرمنو خپرونه روغ صحت کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم او دغه هیله لرم چې هر چېرته نه پروګرام ګورئ روغ جوړ به یې زمونږ د پروګرام قدرمنو چې کوم مقصد دی نو هغه همدغه دی چې صحت سره تړلې کومې مسلې دي نو په هغې باندې مونږ زمونږ راغلی ډاکټر میلمه سره خبرې اترې وکړو او د هغه مسلو حل ترې وپوښتو او په هغې باندې عمل وکړو ځکه چې ډېرې داسې مسلې وي چې هغه مونږ ته محسوسیږي خو مونږ پرې پوهیږو نه چې دا ولې دي د دې بنیاد څه دی د دې جړ د کم ځای نه دي نو دغه معلومات ترلاسه کول هم ډېر زیات ضروري دي ځکه چې انسان د بنیادونو نه د پس منظر نه خبر شي نو هغې نه پس بیا د هغې څه علاج هم موندلی شي د هغې څه حل هم راویستی شي نن چې کوم مونږ سره ډاکټر صاحب ناست دي نو هغوی د سپوږمۍ هومیو کلینیک نشترآباد ټینکۍ چوک پېښور ښار واکدار دي او هغوی ته به زه هرکلی وایم ډاکټر حکیم نور سعید دی مونږ سره په خیر راغلی ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه خور څنګه تاسو الحمدلله تاسو څنګه یې بس د الله پاک فضل دی او چونکې جشن ازادي ده را روانه ده که نه جی او مونږ به ووایو چې مونږ له دې کې پکار دي چې مونږ د الله شکر ادا کړو او مونږ 2 رکعته نفل وکړو په دې په ځای باندې چې کوم خلک د ګڼو نه سلنسرې وباسي او شور او وخوا دې خوا کوي د هغې نه څه نه جوړېږي بالکل او دا د ازادۍ قدر دی د هغې خلکو نه معلوم کړي چې کوم خلک آزاد نه دي بالکل چې آزاد نه دي چې دا آزاد نه دي د هغې نه دا معلوم کړي نو الحمدلله الحمدلله چې دغه وخت چې هغوی باندې بیا بیا راځي او څومره زمانه وشوه چې زموږ ملک د الله پاک فضل دی چې آزاد یو بالکل بالکل همدغه شان خبره ده او بله ورځ ته ما د پانسي ګارډ ریپورټ کتلو زموږ یو همکار جوړ کړی او هغې کې د هغه خلکو خبرې ما اورېدلې چې چا ته پانسي حکم شوی او هغوی مرګ رانږدې نو ډاکټر صاحب هغوی جړل ازادۍ دپاره چې دا خیر د غریبي دی وه لوږه تنده دی وه خو چې مونږ آزاد وې مونږ چې دی نو په یو ځای کې قید نه وې او دا نه وې چې بس دا د مرګ را روان دي نو ستاسو خبره چې انسان ته د ازادۍ باندې په دغه ازادۍ شکر ویستل پکار دي او بیا د بل انسان د ازادۍ هم خیال ساتل پکار دي لکه هغه ته د ژوند نه عذابوي خلک جی دغه شانتې او بالکل دغه شانتې سوچ ته انسان نه کوي چې بل چاته ته تکلیف میلاو شي بالکل د چا سره حسد کول د چا سره ضد کول دا خبره نه ده او انسان چې کله بیماریږي نو هم د دغې ټینشن او د دغې کینې د وجې بیماریږي چې بل کس ته کندې وباسي نو هغه په خپله باندې په هغې کې رحمان بابا هغه شعر دی که نه وایي کوی مه کنه د بل سړي په لار کې هسې نه شي چې ستا په هغه لار شي داسې نو داسې ده چې کله ښه سوچ ساتي نو انسان نه بیماریږي که د ښه سوچ والا مالک چې دی نو هغه نه بیماریږي نو ښه سوچ ساتئ نو د ښه سوچ سره به چرې هم نه بیماریږي او دغه شانتې ښه خوراک پکار دی بعض اوقات خلک وایي دا فروټ ګران دي خو که څوک فروټ خوري نو هغه د ډاکټر نه هم بچ کېږي که نه ډاکټر تلو نه بچ کېږي د هسپتال نه بچ کېږي یعنې د هغه د وجودو قوت مدافعت ویټل فورس هغه سیوا شي ټیک شي په وجود کې هغه خپل فوج داسې وګڼه چې لکه فوج پولیس او کومه ادارې دي په وجود کې هغه ټولې داسې بیداره وي ټیک وي نو د سخت نه سخت مرض چې دی هغه بیا د هغې مقابله کولی شي بالکل همداسې ده ډاکټر صاحب پوښتنو طرف ته به هم راځو دغه خلکو پوښتنې هم ډېرې دي زموږ د کتونکو نو د دیر لوړ نه حکیم خان پوښتنه کړې دا وایي چې زما بادي بواسیر دي د 5 کالو نه او وایي د بغیر اپریشن نه هومیوپاتیک کې د دې څه علاج شته دی جی بالکل په بواسیر خو قسمونه اصل کې نه وي د بادي خو د دې داسې وایي بواسیر قسمونه ډېر زیات وي خو په هومیوپاتیک کې خو ټیک ده چې په وخت باندې علاج کېږي خو یو داسې زمانه به راشي چې دا بواسیر د قشان دا خلک پټوي او شرمیږي او دا نه وایي نو داسې وخت هم انسان باندې راتلی شي چې دا بواسیر به بیا کینسر شي او دا به خراب شي یعنې هر مرض کینسر کېږي نو په هغې کې بواسیر هم کینسر کېږي نو بیا د دې علاج نه کېږي نو کومو رونو خویندو ته چې دغه شانتې محسوس کېږي پایز مطلب د غوښې لوتړې ورته محسوس کېږي د استنجا په دوران کې نو بعض رونو خویندې څوک وایي دا به دانې څوک وایي هسې دلته هسې دانې دغلته نه کېږي نو دا وي بواسیر او دغلته چې دی سوځې ورته محسوس کېږي درد ورته محسوس کېږي وینه ورته محسوس کېږي نو په وخت علاج پکار وي چې په وخت په دوايانو باندې ټیک کېږي صحیح او بعد کې بیا که اپریشن
بعض اوقات داسې وي چې اپریشن شي نو بیا به ورته کېږي نو هغه مسله دونه سیوا شوي چې بیا په اپریشنونه هم نه کېږي الله دې هر انسان وساتي خراب مرض دی بالکل خدای پاک ته هر چاله د دغه نه شفا ورکړي چې چاته دی او چې چاته نه دی نو خدای پاک ته په هغې باندې راولي نه ډاکټر صاحب بله پوښتنه د پیښور شامي روډ نه حکم خان کړې ده خټک دی او وایي چې زما عمر 53 کال 80 کاله دی وایي په زما اکسیډنټ شوی او په سر کې مې کریک راغلی وایي اوس خو ټیک یم خو په د غوږونو نه مې اکثر دغه شان اوبه راځي او اوازونه هم راځي نو څه علاج راته وښایي که فرض کې دی 100% ټیک وی نو دوی به په غوږ کې نه آواز راتلو او نه به دوی نه اوبه راتلی نو د پشکال په دې موسم کې چې کله هم د انسان په وجود کې د ورکوټي نه ورکوټي زخم سپاتې وي نو هغه په دې کې سر د دوباره شي لکه سیوا شي صحیح نو دغه شان په سخت جیمي کې او په د اوس چې کوم په شکال میاشو په دې کې داسې مسلې واپس سر دوباره کیږي نو د دې وجې دې له پکار دي چې کله دې د چا نه اپریشن کړی دی د دې خپل ډاکټر وي هغه په دې پوه وي چې د دې اپریشن دا مسلې وي نو بعض اوقات موږ نه د دې مشوره غواړي خو زه ورته ووایم چې ستاسو څوک سرجن اوس هغه سره خبره وکړئ هغې ته ستاسو د هر څه پته ده بالکل نو به دا ټیک شي که فرض کې یا د هغه د طرف نه اوکې یو هغه له جواب ورکړي چې نه بس داسې مسله زموږ نوره نشته نو بیا د هغې نه پس دی په هومیوپیته کې د دې علاج کولی شي چې دا څه زخم دی څه دي چې اوبه راځي او دغلته شرار راځي نو دا ولې راځي سمه ده نو هیله ده چې تاسو ته به ستاسو د پوښتنې جواب ملاو شوی نو خامخا دغه ډاکټر ته وښایي چې ستاسو اپریشن کړي نو هغې نه پس به تاسو ته پته ولګي او خپله به هم پوه شوئ چې کوم طرف ته تلل پکار دي او څه غم یې کول پکار دي ډاکټر صاحب بله پوښتنه د دوبۍ نه ولي وزیر کړې ده او وایي زما عمر 45 کاله دی وایي زما په خپو کې د 15 کالو نه بس دړ وي نو وایي څه دوی یې شته دی نو د خپو درد خو دوی ته به داسې وایي چې نور خلک به ترې هم ډېره فایده والي اکثر د خویندو دا مسله د ودونو نه بعد او په زیات عمر کې بیا داسې کېږي چې کوم وروڼه خویندې ماشومان د هغې مشران هغې ګله ګرځي څه کار کوي کیل کود کوي او د هغې د پرنټ ته د هډوکي خوږېږي صحیح او بیا د شپې دا چاپي غواړي بیا لږ کار وکړي او بیا ستړي کېږي او دا پرنټ ته د هډوکي چاپي غواړي نو دا د انسان د سري وینې کمي ده نو د سري وینې کمي لپاره لکه اوس عام حالت کې چې دوبۍ کې میلاویږي نو شربت فولاد قرشي والا یو ښه شربت دی هر یو سټور کې میلاویږي میډیکل سټور کې میلاوي دغه شان څوک دا استعمال کړي یا پویو کې استعمال کړي نو دې سره ښه شي خو چونکې دوی د 15 کالو مسلې یادوي نو د 15 کالو مسلې اکثر د یو دوایي سره نه کور کېږي لکه دا صرف د وینې کمۍ پوره کوي نو بیا دا دړ ښه شي کوي نو بیا دا ټیک شي خو دا چې د چا مسله د کال نه کمې کاله پورې نو دې سره ډېر زر ښه شي صحیح دغه شانتې چې د چا سپینې خوږېږي لکه د دې مخې پرنټ په ځای شاته دا سپینې خوږېږي څوک وایي سپینې مې تښتي نو د دغې خلکو په وجود کې د سپینې وینې د کمي د وجې دا د سرې وینې کمي سره ویجبي سره کېږي کمي سره دا د سپینې وینې کمي سره کېږي که دا داسې اوبه کېږي نو هم نه دي ښه که داسې لږې نو تښتي هم نه دي ښه که دلته کې لاندې غوښه نه محسوس کېږي ته په اردو کې مچھلي ورته وایي که نه او پښتو کې ورته سپینې وایي نو دا سپینې چې د چا خوږېږي د هغې د سپینې وینې کمي نو په هومیوپیته کې د هغې دوایي د بالغانو چې دی نو ډامیانه ده صحیح د بالغانو ځان له د نابالغ دپاره ځان صحیح نو د بالغانو دپاره چې دی نو که هغه زنانه ده او که هغه نارینه دی نو هغې دپاره ډامیانه ده ډامیانه کیوں چې 30 طاقت کې 3 ټیمه د جرمني استعمالی نو په یو څو ورځو کې دا فیل کې چې زما دا مسله خوښه خو که دا مسلې د کلونو نه نو بیا نه سمه ده ډاکټر صاحب دا وخت یو دمې وخت شوی دی زه قدرمنو دغه دمه اخلو واپس راځو هم ستاسو دغه پوښتنې د ډاکټر صاحب نه کوو جی
قدرمنو یو ځل درته بیا د مینه پسته هرکلی وایم او ډاکټر حکیم نور سید مونږ سره ناست دي او خبرې اترې مونږ کولې د خپو د دردونو حوالې سره ځکه چې زمونږ یو کتونکي زمونږ نه پوښتنه کړې وه. ډاکټر صاحب تاسو وویل چې که چېرې دا مسله د کال نه کم وي نو هغې تاسو دوایانې وښیلې، تاسو دا هم وویل چې د فلو مسله ده. لپاره ما وویله داسې خو ډېر شیزونه خو د کال نه کم دپاره هغه په یو دوی ټیکېدی شي او چې د کال نه سیوا شي بیا به نو بیا هغې له علاج پکار وي. لکه بعض دا دوبۍ والا سوال چې نو دا د 15 کالو نه څوک وي د 20 کالو نه څوک وي د 10 کالو نه، نو دا ډېرې غټې خبرې نو د دې وجې چې د کوم د کال نه کمې مسلې او د خپو دردونه نه به دې ته ووایو. صحیح. کومو مشران زموږ اکثر داسې او کم په کم عمر کې هم داسې کېږي چې د خپو کې دا ټکار محسوس کېږي، دې کې دا لیس کم شي، نو د دې لپاره خلک اپریشنونه هم کوي، انجکشن هم لګوي. لیس مطلب دې کې دا بلغم چې دی دا کم شي، دې کې نري بلغم یې دا کم شي. نو د دغې دپاره چې دا کله ټک ټوک کوي یا په مونځ کې دې ته تکلیف وي او په ولاړه باندې مونځ نشي کولی، اکثر به د 40 سال یا 35 سال روڼې خویندې یا خویندو کې دا مسلې ډېرې، نو هغه مونځ په ولاړه ترې نشي کولی، درد کوي او دا ده. نو د دې د دې ټولو دردونو به ورته لږ لږ ووایو. نو د دغې دپاره دا په وجود کې چې کله د دې لیس کمي راشي نو د دې دپاره موږ مورینګا استعمالولی شو. مورینګا د افریقي پودینه ده، د دې بوټي هم اوس میلاویږي دلته پاکستان کې خلک کري، د روټۍ سره یو 8 پاڼې د هغې خوړل پکار دي. د دې ټیبلټ فارم کې هم میلاویږي، د مسعود کپنۍ په 400 روپۍ باندې دي، داسې نورې کپنۍ شته په 350 والا هم شته. نو دغه د هغې هغه ټیبلټ ماشومان که د ماشومانو دا مسله راغلي د جوړونو، یعنې دې ته سی ریکټیو پروټین بیماري مو وایي چې دلته کې د پروټین کمی راشي. ښه جی. ښه ډاکټر صاحب دې کې یو پوښتنه کومه، دا خو تاسو وویل چې دغه دا لیس یا موږ ورته میوکس وایو دغه کم شي، بعض وخت خو داسې هم وي چې دغه جوړونو کې ټکارې وي خو هغه د کیلشیم کمزوري هم، لکه ما دا هم اورېدلي چې ډاکټران وایي کیلشیم کمی دی. داسې خو ډېرې خبرې دي، خو هغې کې ما چې کوم دي ته جرنلي کمې خبرې کوم چې کوم خلک د زیات عمر دي یا نور ټیک دي خو مونځ په ناسته باندې کوي، نو هغې دا چې کوم ما مورینګا یاده که نو ما صرف د دې دا نوم یاد کو، اوس د دې فواید درته ښیم. مورینګا کینسر هم ختموي. ښه جی. صحیح ده. هسې خو دا اوس ته په 400 روپۍ ما یاد که، خو دا د انسان په وجود کې ټول ویټامن منرلز برابروي، ټیک ده، او ویټامن D3 برابروي. چې کله دا برابر شي نو کینسر کنټرول کېږي. صحیح. ښه جی. ما دغه ټکار دپاره وي، نو دا یو ملټي ویټامن دی د مشرانو دپاره پکاري، یا هغه خلک چې هغه ټایفاید یا څه کمزوري کړي وي. بعضې بیمارۍ داسې وي چې هغې سره د خون ضایع ډېره زیاته کېږي، لکه ټایفاید، ملیریا، یرقان، دا شان تور زړې چا تېر کړي، ټي بي چا تېره کړي، نو د دې په وجود کې د وینې کمی ډېر زیات راشي، نو هغوی له داسې ملټي ویټامن پکار وي چې دا خلک روچت شي. دغه شان چا کینسر تېر کړي چا یې سره روچت شي، چا کرونا تېره کړي چې دې سره دې واپس روچت شي، نو دې سره سټم نه سیوا کېږي او دوی بیا مونځ په ولاړه کوي، یو څو ورځو کې فیل کوي. او د دغې بوټي که چېرته ځان له وکري نو د هغې 8 پاڼې هم په د روټۍ سره سره چې خوري، د افریقي خلک دا خوري، نو د هغې ته دي د افریقي کې دي ته لکه یو پودینه ټایپ مونږ ته د افریقي پودینه ورته وایو. دې نه علاوه چې د چا پرس کې په خپو کې ګرځېده، چېرته غر کې ګرځېده، بل ځای کې چېرته یو ځل واوړېده که نه، بس هغه پټه واوړېده، هغه پټه بیا هغې چې دا خپه داسې غذایي دغه کوي، نو هغې سره هغې کې درد محسوس کېږي. نو په مونځ کې چې کله ګورې نو دوی خپه بیا مخکې کړي یا په کرسۍ باندې ناست نو دوی مونځ کوي. نو د دغې خلکو دپاره چې د چا پټه اورېدلي او اوسني خبرې د 6 میاشتو نه زړې شوي نه دا قصې، نو بیا دې سره د دې ریسټاکس په 30 طاقت کې د جرمني دوی د خو یو خوراک پکاري، که د چا سټ اورېدلی، که د چا خپه اورېدلی، که د چا لاس اورېدلی، که چا څه وزن اوچتولو، خو چې چېرته د اورېدو د پټې خبره راله واپس بیا هغه داسې کوي هغه دړ کوي، نو د ریسټاکس د یو خوراک سره هغه واپس ټیکي. که دا مسله زړه وي د 6 میاشتو نه خیر دی، دا ریسټاکس دی یو
15 ورځې وخوري ګناهګارېږي هم بهم نه او دغه کېږي هم نه څه نقصان یې هم نشته. صحیح ده. ښه جی ښه ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه درنه کوم دې سره تړلې د دې وروسته څه منطق دی چې کله انسان تبه تېره کړي نو د هغه دغه پټې خوږېدل او د پټو دا چې کوم دغه یي دا بیخي سرونه یي دغه خوږېږي یا د مټې پټې یا دغه د تاسو چې کوم دا نری غوښه یادوئ که دغه خوږېدل شروع شي. بالکل دا تبه چې کله د انسان وي که نه خاص کر لکه ټایفاید ملیریا وي عام تبه نو دې کې په حکمت کې وایي چې په 3 ورځو کې 1 ډراپ وینه سوځي د انسان. 450 ml خلک یو نه بل نه ورکوي دا دومره وینه په 3 ورځو کې سوځي. نو دې بیا د دې ټول وجود بیا خوږېږي او داسې سستي او کاهلی او دکې هغه دغه بیا نه وي. نو د عامې تبې سره هم که نه دا ملیریا او ټایفاید والې عامه تبه چې د چا وي او اوس فرض کې زما الله مخه دې وخت کې تبه وي نو ما به دا ټول وجود بیا خوږېده ټولې پټې ټول وجود خوږېږي. خو بیا د عرضي ټیبلټ سره یا خیر دی دا به مو ذهن ته اوس راغله یو ټوټکه رایاده شوه چې عام تبه یا ټایفاید یا ملیریا به مونږ څنګه تختو و شپه د هغه د څه نشته دوایي نشته نو لیمو چې نیم کټ کی او هغې باندې 15 دانې تور مرچ واچې خو دا لیمو به سره د پوستکي سره د دې زړو ټولو ذره ذره کې تیرې به نو دا به تریو او تریخ محسوس کېږي. زه خپله استعمالوم داسې عجیبه عجیبه ذایقه او 15 منټه پس په دې پس یو ګیلاس اوبه وڅښې نو دې سره تبه په 15 منټه کې که ملیریا ټایفاید یا تبه یا وجود درد کوي بس ختم شي انسان بالکل ریلیکس شي. داسې ما سره دلته پروګرامونو کې هم شوي دي خلک وایي دا ډاکټر صاحب جوړې نه بیمارېږي زه پروګرام له راشم زما تبه وي نو زر لیمو ځان سره یا ما ځان سره راوړی چې زر زر هغه استعمال کوم بیا ګنټه 2-3 مکمل صحیح تېره شي ورسره. نو لیمو چې دی دا د لقمان حکیم صاحب که په دې کې زړې نه وي نو دا د مرګه پورې د هر مرض علاج. صحیح. دې لیمو باندې سونه کوشته کېږي د سونې نه کوشته جوړېږي د دې لیمو باندې چاندي کوشته کېږي پاره پې کوشته کېږي ډېر شنګرب پې کوشته کېږي ډېر څه پې کېږي دا ډېر قیمتي شیز دی خو خلکو ته د دې احساس نشته. د غوښې نه بعد دا اوس د اختر غوښې اوس هم خلکو اکثري ښودي که نه یوه سره یا ډېرې خوري یا عام فنکشن کې ډېره غوښه وخوري نو نیم لیمو پسې د پاسه وخوري نو هغه غوښې نه مالوچ جوړ شي فورا هضم شي. بالکل دا خدا قدرمنو چې خدای پاک څه نعمتونه هم رالیږلي دي نو نعمت هغوی ته هسې نه دي ویلی شوي او نه په دې دنیا باندې چې څه دي نو هغه بستي څه ناسه راز د خدای پاک شته دی. دا وخت موږ سره د یو وړې شان دمې وخت شوی دی زو دغه دمه اخلو واپس راځو او ستاسو دغه تپوس پوښتنې کوو. قدرمنو یو ځل درته بیا هرکلی وایم د دمې نه پس موږ سره ډاکټر حکیم نور سعید ناست دي او خبرې اترې موږ کولې او هغوی د لیمو فواید ښیل چې د دې څومره ډېرې فایدې دي او څومره ځایونو کې ته انسان ګټه ترلاسه کولی شي که هغه د صحت سره تړلې څه خبرې دي او که هغه نورې معدنیاتو سره تړلې خبرې دي او بلا ډېر ځایونه دي نو هغې کې موږ د دغه نه فایده اخیستی شو خو صحت په اړه موږ خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب بله پوښتنه به هم درنه وکړم زموږ اورېدونکي کتونکي چې کوم دي نو هغوی به ناست وي چې د هغوی پوښتنو جواب هم هغوی ته میلاو شي. د سوات نه مجرب خان وکیل وی عمر مې 80 کاله دی او د 15 کالو نه مې شوګر دی 185 شوګر مې وي او وی څه علاج شته دی کلینیک ته درتلل غواړم. بالکل دې راتلی شي کلینیک نه ځان د دې نمبر اخلي په فون باندې او د دې علاج کیدی شي د شوګر په هومیوپیتیک کې د شوګر علاج وي خو موږ هغه د دردونو خبرې طرف ته تلو نو هغه لږه ډېره ښه ده. بعض خلک وایي چې لیمو خوري نو یا نارنج خوري نو د دې سره وایي چې کمزورتیا پیدا کېږي نو هغه خبره بالکل ټیک ده. صحیح. هر یو شی چې ډېر شي وایي ګنډیر شي نو بیا زهر شي نو لیمو نیم لیمو استعمالولی شي د خوراک نه بعد. دویم د بل چا یو کوېسچن و هغه دا وایي چې که فرض کې دا لیمو مونږ استعمال کړو نو دا به مونږ له څومره کار کوي نو دې پورې به دا ووایم چې که فرض کې دا عام طبي دي او عام دردونه دي د وجود نو د یو ځل چې دا استعمال کړي بس دا مسله ختمه شو او که فرض کې دا ټایفاید وي یا ملیریا وي
چې پای کې ګرځېدل نه ښه په هغې کې ټایفاید کې عام خوراک باندې پابندي ده داسې شوروا وغیره داسې شیزونه یا پی ډبل روټۍ دا پکې خوړلی شي صحیح نو د دې وجې بیا هغې که دا روزانه یا په ورځ کې 2 ځله هم دا استعمالی نو د هغې ورسره ټایفاید ښه کېږي یو بل خاص چیز چې په دې ورځو کې ټایفاید شته دی ډېر وي او د دې مچانو ماشو سره بیمارۍ سیوا وي او ملیریا هم سیوی دی وخت کې ملیریا په باجوړ کې ډیره زیاته سیوا د دیر سایډ ته سیوی الته کې دا شولې کړل کېږي د دې دا سره د ماشي د ډیر زیات جی جی نو میټي دی وخت کې رب چې دی نو ګوره دی وخت کې میټي پیدا کی میټا صحیح او جی بالکل څوک چې میټا استعمالي کې کوینن سیوی نو د هغه ته ملی چې چا وسو خوړه پر روغمنه لکه اوس ما خوړلې دي که نه سوله دي نو دې انسان ته ټایفاید یا ملیریا په دې سیزن کې نه کېږي او که پرس کې د چا ټایفاید وي یا ملیریا وي او دې دوایي استعمال نه کړه او د دا صرف میټې استعمالولی نو هم دې سره ښه کېږي نو میټه او مالټه چې څوک د ټایفاید او د ملیریا وخت کې استعمالوي نو فوراً ورسره ښه کېږي ټیک صحیح دې نه علاوه د خویندو دردونه اکثر د ارکون نسا د وجې همي ارکون نسا د وجې کله وي خو خپه کې مې درد دی کله وي بلکې دا ډاکټر صاحب موږ ته فرق هم پته نه لګي چې دا آیا عام درد دی او که دا ارکون نسا ده د ارکون نسا درد کېدای چې انسان ته ګرځېدی نشي انسان ته مونځ نشي کولی چې 2 غنټې په کچن کې زنانه په ولاړه باندې کار کوي بس بیا خپه کې درد راشي چې ناست دی 2 غنټې چې پاسي بیا نشي پاسېدی ټیک ده نو بعض د کار نه بعد سیوا شي بعض چې ګرم شي خشي بعض خود دې قسمونه دي په هومیوپاثي کې 15 نو په هومیوپاثي کې د دغه هم بغیر اپریشن نه علاج خو په یو دوی باندې غار کونه ساده دین ټیکی دین علاوه د کوم خويندو چې په مهرو کې فرق وي نو د هغه هم بخپو دردونه وي نو هغه وی جوړی دا غبل بیماری ده دملا والا او دا بل د هغه د هغه سره وي هغه له علاج کې په هومیوپاثي کې بغیر اپریشن دملا چې کوم رګونه بند وي هغه کولاویږي ملا کې چې کوم غوخه وشي نو هغه غوخه نه غوخه چې کوم وشي هغه غوخه نه وي هغه سویلینګ سره داسې کېږي انفیکشن لکه د انسان یو ګوتو خوږ شي او هغه بیا د 2 ګوتو په شان ښکاري وي یا خو ښکاري 2 صحیح نو دغه شانتي دغه سویلینګ سره رګونه خرابېږي او دغه شانتي که ډسکونه لږ ښکته بره شي لرې شي نو د هغې هم په هومیوپاثیک کې دغه مهرو بغیر دوایانو نه علاج وي نو دی کله چې کوېسچن کوي د خپو دپاره یا د ملا درد دپاره نو هغې سره لږ ډیټیل چې رالیږي بیا ډېر ښې ورنه داسې ګرانه شي چې د دې څه یادوي نو د دې دپاره مې د دونه خبرې دي ته وکړي او د هغې نه علاوه د خویندو د لیکوریا د وجې په ملا او په خپو ډېر زیات درد وي نو هغه لیکوریا چې ده هغه د ګرمو دا دې هم زده کي لیکوریا په ټوله دنیا کې نشته خو که د پښتنو نه تپوس وکړي د خویندو نه مریضان نه چې لیکوریا نو هغې وایي دا خو د هر چی نو دلته کې په ګرم علاقو کې چې ګرم خوراک یا د مینسس په دوران کې خویندې یا خوراکونه کوي نو د هغې سره د دې مینسس ډسټرب شي او د هغې د وجې لیکوریا پیدا کېږي نو په همدرد کپنۍ کې سپاري پاک یو ښکلې دوایي ده چې د هغې د استعمال سره لیکوریا کنټرول کېږي او ولا مخکې ژوند کې پرهیز پکاري که بیا څوک وایي چې نه ډیټیل سره کتل غواړم نو یو 27 دوایانې ما په یوټیوب باندې شته ډاکټر نور سعید یوټیوب چینل باندې دی ګوري نو د لیکوریا 27 دوایانې هم شته او بغیر دوایانو نه لیکوریا څنګه ټیک کېږي دا هم شته صحیح بالکل سمه ده ډاکټر صاحب بله پوښتنه د لکي مروت نه کشمیر کړې ده او وایي چې د زړه 2 والونه مې بند دي او بلډ پریشر مې هم های وي وایي زه کلینیک ته درتلل غواړم جی بالکل کشمیر وایي وختي رینګ کړو جی ما خپله بیا هغه وخت کې اټینډ کو پروګرام نه مخکې کړم ښه جی نو هغې ویل چې د 2 والونو د بلډ پریشر نه زه ډېر زیات تنګ یم نو ما ورته ویل چې څنګه کشمیر که خیر اوس ازادېږي اوس پرې خبرې روانې دي او نو دغه شان بس ته هم د دې بیمارو نه که خیر یا آزاد شي راتلل غواړي بالکل راتلی شي په هومیوپاثیک کې 2 والونه بند دي یا 3 والونه بند دي د هغې اکثر 2 میاشتې علاج وي 2 میاشتې پریز وي بیا نه وروسته علاج ته نه پرهیز ته نه دوایي شته هومیوپاثیک د دې لپاره ډېر زیات بیسټ دی صحیح بالکل سمه ده ډاکټر صاحب بله پوښتنه چې کومه ده نو هغه روبینا د 400 نه کړې ده او 15 کاله وشو چې زما بچي نشته دی وایي د دې څه علاج کولی شم اصل کې بانجپن چې دی که نه دا یو لا علاج مرض و په نورو طریقه علاج کې دې ته به لا علاج مرض وي بس
وی ختم د دې علاج نه کی هومیوپیتیک داسې دی چې په هومیوپیتیک کې وایي چې دا پلان کې جراثیم راغلی دی لکه ایسو یو جراثیم ایسو ټي دا ډوکو مړه ته به ورته صحیح د دغې دپاره هومیوپیتیک کې د هغې علاج وشي نو هغې سره هم د بچو سیسټم ټیک شي دغه شان که ټایفاید سره ماشومان ابنارمل پیدا کیږي چې کله پیدا شي ذهني ټیک نه نو هغه د هغې هم په هومیوپیتیک کې میاشت دوه علاج هغه ټیک شي بیا بچي صحیح دغه شانتې پټه ملیریا ورته وایي بعض اوقات وجود کې ملیریا نه ښکاري خو چې مریض وګرځي څو قدمه یا سیټ سټینډ وکړي او بیا ټیسټ وکړي نو هغې کې ملیریا راښکاره شي نو دغه ملیریا سره هم بچي نه کېږي هغې هم په هومیوپیتیک کې علاج وي دغه شانتې د اوبو رسولی د غوښې رسولی صحیح د دې هر څه علاج وي دا بانچپن چې دی دا د یو دغه نه دی په زنانه کې خو 17 او پلس 9 نو 26 قسمه مونږ ته هم جرنلي معلوم دي جرنلي دا دی دین علاوه خو نور هم شته چې د دغه شیزونو د وجې بانچپن پیدا کېږي نو د دې وجې که صرف دا مینسز د خویندو ایریګولر شي مونږ ایریګولر په هومیوپیتیک کې دې ته وایو چې دا 2 ورځې مخکې وروسته شي نو بس دا ایریګولر شو دا خراب شو په نوره طریقه علاج کې وایي نه چې داسې ډېر زیاته خوادي خوښي نو هغې ته وایي که نه نو هغه نه دلته نه ابتدا شروع شو چې دا ایریګولر شو خراب شو نو د هغې د وجې هم بچي نه پیدا کېږي داسې خویندې شته دی چې په هغې کې موټاپه ډېره زیاته وي د دغې موټاپې د وجې دا چربي خو ضروري نه ده چې دا په یو ځای کې دننه یو دلته کې به یو بل ځای به نه دا خو که په زړه راځي نو زړه بیماری او که په ګرده راځي نو ګرده بیماری او که په جګر کې دننه کېږي یا بیماری او که په بچدانۍ باندې راغله بس بچي به نه کېږي نو د دې وجې ډېرې زیاتې وجې وي نو بانچپن چې دی هغه د یوې وجې نه وي د هغې دپاره د دې پوره ټریټمنټ پکار سمه ده زه که درمنو یو دمې طرف ته او واپس راځو بیا دغه خبرې اترې کوو وای مسافري شلیدلې کټ دی او ماله شلیدلې کټ کې نه راځي خوبونه د جرمني نه زیبا ډاکټر صاحب موږ دواړو ته د جشن ازادي مبارکي را لېږلې ده او جی بالکل زیبا خور چې دی ریګولر کال کوي او هغه مبارکي را لېږلې ده او هغه خپل ملک چې دی او خپل ښار پېښور هغه مس کوي او هغې سره د ازادۍ هغه احساس شته دی ډېره مننه جي د دې دې هم ډېر مبارک شي صحیح زیبا ستاسو دی هم دغه جشن ازادي ډیره مبارک شي ځکه که هر څه دی که په پردي وطن یې خو هماغه تړون خو ستاسو دغه خاورې سره دی او واقعي چې تاسو دغه مبارکي را لېږلې ده نو د دې نه دا ظاهریږي چې تاسو نه دغه وطن هیر نه دی او تاسو یې اوس هم یادوئ نو زموږ مینه او زموږ احساس تاسو سره دی خدای پاک مو ښه لره چې په دغه وطن یې ډاکټر صاحب دغه پوښتنو طرف ته به واپس راشم د امجد د پېښور نه دغه پوښتنه کړې دا وایي چې زما مسلسل په سر درد وي او دا ټیک کېږي نه وایي دې سره څه وکړمه د سر درد خو او د ملا درد دا بذات خود یو بیماری نه ده صحیح لکه د معدې زخم او د معدې قبض ټیک ده بلډ پریشر های بلډ پریشر لو په سر کې رسولی ګرده کې زخم ګیس سره دا سر درد د مختلفو وجوهاتو نه په انسان کې راځي نو د دغه سیمټمز د علاماتو له په هومیوپیتیک کې چې 120 نه زیات قسمونه مقرر کړي دي چې څوک چای وڅښي نو په سر درد چې څوک نه څښي بیا په سر درد څوک قهوه وڅښي په سر درد چا موسیقي سره په سر درد جی بالکل څوک شور سره هم بالکل د چا په سر دړي څوک سر درد ودړي نو بیا هغې سره هم په سر درد راځي نو په هومیوپیتیک کې دا په 120 کې تقسیم کړی دی او مو خو زیات نه 150 پورې قسمونه به وي هیډیک په یوټیوب باندې زموږ شته دی نو هغې نه هم کتلی شي ډاکټر نور سعید هغه نه او جرنلي پای کې په لاول سر کې ما دا ویلي چې کامن د وایي د سر درد کاغه د ګلو ده او کاغه د سر درد دی د دې ټول سر دوی چې دغه بیلډوناتیس ته بیلډوناتیس د جرمني داسې یو دوی ده چې لس څاڅکي 3 ټیمه څوک په نهره استعمالوي نو که د 100 ورځو درد وي که د یوې ورځې دړي د 2 ورځو دړي بس یو ځل د استعمال کې سر درد وي ښه شي او که هغه د ډېرو ورځو دړي 6 میاشتو کال نو یو بوتل د استعمال کې هغه 10 ml یو بوتل وي 15 ورځې کار کوي نو د هغې سره به د سر درد
مسله ان شاء الله ختم صحیح ډاکټر صاحب یو جنرال تپوس به درنه دا وکړمه مونږه که ګورو دومره ډېرې مسلې لکه تاسو وایي چې د انفرټیلیټي د بانجپن 26 27 بیل قسمونه دي څنګه د سر دړه تاسو بیل او وجوهات دي دغه جراثیمو د وجې بچي نه کېږي یا ضایع کېږي او چې د سر دړه تاسو ویل نو دغه هر څه چې کوم دي لکه دومره ډېرې بیمارۍ یو انسان هغه وجود دی هغې کې دومره ډېرې مسلې دي لکه څه کول پکار انسان له چې هغه صحتمند پاتې شي ډېر ښکلی کوېسچن دی جنرالي چې زه کوم پیشنټ ګورم نو هغه زه دا فیل کوم هغې کې دا غلطیانې فیل کوم له اول نه ترې دا تپوس هم کوم اوس دا یو ګیلاس دی نو دې ته عام خلک ګیلاس وایي خو دا ګیلاس نه دی ګیلاس چې هغه 120 ملي دا غټ دی دا دی په ډبل دی 120 ملي هغه ورکوټی ډسپوزیبل هغه چې یو ګوته کم وي او موږ هغې کې اوبه راخلو نو هغې ته یو ګیلاس وایي صحیح هغه ګیلاس چې انسان په دې ګرمۍ کې د 12 نه 14 کینو دی ونه بیماري که بل طرف ته هغه یو چینک 2-3 چینک یا 2-3 ترماسه چیس کی صحیح نو دغه اوبه بیا د ده په وجود باندې کمیږي ښه جی نو د چای مقدار خوراک چې دی نو هغه 2 ورکوټي ګیلاس دی په ورځ او شپه کې د جاپان هیلث ریسرچ مطابق هغې جاپان ریسرچ په دې هیلث ډېر زیات کوي دی په ولې به زه هغه یادوم هغې په یو کپنۍ کې په لکونو خلک کار کوي په زرګونو په یو شفټ باندې لګیا کار کوي نو هغې داسې وکړي چې د یو شفټ 8 غنټو کې چا لاړو چی نه ورکوي هغې ریسرچ داسې کوي بلکې یو کپ ورکوي بلکې په 24 غنټو کې د 2 نه وله نه سیوا کوي بلکې وله 3-4 ورکوي چاله چې دا چی زیات ورکوي دی جګړې کوي چړچړاپن پکې راځي ښه جی موږ وایو چې چیو سره سر دمه شي نه هغه کې چړچړاپن راځي کوم ماشوم چې چی ډېر زیات کې بیا روټۍ نشي خوړی روټۍ نه وځي ټیک ده روټۍ بیا نشي صحیح چاله چې نه ورکوي هغې جګړې په دې کوي چې هغې مخکې نه عادت یو دی ول اوس چی نه ورکوي هسې پې پابندي ولګوي دی له یو میاشت 2 چی نه ورکوي نو هغې په دې طریقه باندې ریسرچ ډېر زیات کوي په اسانه باندې کوي د جاپان هیلث ریسرچ مطابق اوبه چې کوم دی هغه د 12 نه 14 ګیلاسه دي په ګرمۍ کې هغه ورکوټي ګیلاسونه صحیح او دغسې دی په ژمي کې چې دی کوم ځای کې چې واوره ورېږي نو 6 ګیلاسه دي چې واوره نه نو 8 نه واله 10 ګیلاسه پکار دي نو په دغه خلک دا رولز نه اپناوئ په یورپ کې خلک داسې کوي چې د غوښې خپله ورځ مقرر کړي په دې ورځ به غوښه خورم په غټه غوښه په دې ورځ به نرۍ غوښې کې مایع خورم په دې ورځ به دا ورځ یې ټولې تقسیمې کړي یو شیډول یو ټایم ټیبل لکه څنګه ټي وي دا ټایم ټیبل دی که نه په دې ورځ په دې ټایم به زه راځم تاسو به راځئ که نه په دې پروګرام نو دغه شانتې بل پروګرام کې بیا بل ټایم کې به راځئ نو دغه شانتې هغې یو سلیبس جوړ کړی یو ټایم ټیبل یې د سکول دغه کلاس په شان جوړ کړی نو وریجه په هفته کې یو ځل د نو خلک کې ډېر خوري ماشومان که ډېر خوري نو خیر دی د هغې په وجود کې د دې ضرورت دی هغه په دې غټېږي نو الو وریجه غټه غوښه په هفته کې یو ځل د ماشومانو دپاره خیر دی نو هغه دلته کې به د 45 سال نه خو بیا دا نه ښه دا شیزونه که کله فرض کې 45 سال نه بعد موږ دا استعمال کو نو بیا زمونږ په وجود کې دلته دا پروټین سیوا کېږي نو چې کله سیوا شي نو دا هم بیماري شي ښه ټیک ده هماغه خبره چې ډېر شي نو ګڼ ډېر شي نو دلته کې د هیلث رولز څوک اپناوی نه دغه شانتې انسان نه لامبل چې دی دا روزانه ضروري دی د زکام او د مینسز نه بغیر دا لامبل ضروري نو دلته څوک نه لامبي دلته څوک ویښته ډیلي نه انځي نو بیا وایي زما ویښته پرېوځي شړشمو تیل داسې یو تیل دی په دنیا کې چې کامن ډېر زیات استعمالیږي چې دا د دې سر ویښتو له لږ دونه ورکول پکاري جړلو کې چې دا سره د دې دا دغه کېږي دا څنګه یو فصل غټېږي که نه نو دې سره دا کېږي دا شو سوچه غوړې شو دا نه لګومه دا بیا سر غوړ ښکاري او بیا بالغ ګنده کېږي نو اوس بالغ قیمتي دی او که ته قیمتي بلکل ابره دې ورته بدلوي دغه شانتې پروټ خلک ارزان ګوري او دا کم باندې دا لګېدلي چې که نه دا که تاسو له څوک هسې درکوي ورسره لږې پیسې هم درکوي نو دا ما خلی د دې نقصان دا دی نقصان به ورته وښیو چې کوم سیو کې دا داسې دننه هغه مخکې هم داسې کېږي هغه کنده چې پکې وي که نه نو دا د دې یو ماشي دی
دا د هغې خوراک سره هغه دننه چې دا کلاو کوي دا دلته څښا دی ټیک شو نو په نورو ملکونو کې خو زه خاص کر د دوبۍ به ویم په دې شیزونو باندې ډېر سخت فاین وي ډېره سخته جرمانه ده پې انتهایي دومره جرمانه ده چې 2 ایکسپایر جوس زموږ یو کلیوال سره دغه شو د عام 10 روپۍ باندې چې دلته په روپیو که یا په 2 هغه ورسره ګیر شو ده داسې ښودي چې دا به زه بیا غوزار کړم یا به کمپنۍ ته واپس کړم په هغې باندې 10,000 درهم یعنې پاکستانۍ پته نه 4.5 لاک روپۍ جرمانه شو یو میاشتې پې جیل وخوړو په هغه 2 روپۍ والا هغه 2 جوسو دومره فاین او دومره هغې ځکه دا د صحت مسلې دي او په دغه باندې سټرکټنس پکار دی دغه شانتې په الو باندې ما دوبۍ کې وکړه په انډه باندې خیر اوس دلته هم شروع شو د چرګې انډې باندې ای پې سټمپونه لګوي صحیح دې باندې د کمپنۍ نه راووته دې باندې ایکسپایر ټیک ده نو دا شیزونو دلته کې دا خلک خیال نه کوي د فریج خوراک چې کله فریج باندې دا بجلی بند شي لاړه شي لوډ شیډینګ یا څه د دې خوراک چې دی دا زهریله شي دا زهریله ګیسونه میزایل وغیره کې دي کې دا استعمالیږي چې دې باندې بجلی بند شو داسې کې پوره ډیټیل سره نه یم خو لکه دا دغه شانتي نو داسې دا زهریله شي دا خراب شي دا ایکسپایر شي دا مړه شي دا غوښې چې خلک سټور کوي که نه چې موږ به دا غوښه سټور کړو نو زه به بیا میاشت واپس به خورو ده دې نه هغه طاقتونه ختم هر څه ختم د دې هغه ټیسټ ختم صحیح څنګه چې د دې ټیسټ کې پرخ رالو ختم دغه شان د دې د طاقتونه ټول ختم لکه بیا هیڅ فایده نشته دی نو کوم خوراک چې کوم قومونه یو ځل پخه کې غرمې او بیا ماښام نه خوري ماښام چې پخه کې بیا سهار نه خوري نو هغه خلک کامیاب دي دا نه چې یو ټایم به پخه کې بیا به 3 ټایمه یا 5 ټایمه خوري زموږ خلک همدغه شان که یو وخت پخه کې باید 2 وخت خوري انسان بیماریږي په دې باندې بل دا دی چې اوړی وي ژمې وي دغه شانتې لامبل ټولو له پکار وي ویښته اینځل پکار وي او یو دغه هم شته دی یو حدیث هم دی دپاره شته دی د دې واک دپاره هغه داسې یو واک نه دی خو هغه وایي چې د روټۍ نه پس 120 قدم ګرځئ په خپل کور کې کمره کې داسې نو د دې سره د انسان سټمک که بیمار هم یو دی وګرځي نو د سټمک 100% کار شروع کړي صحیح او ډاکټر صاحب دې بیا سملی که نه د دې 120 قدم نه بعد د دې تاسو خبر عالم دې بیا سملی بیا به دته د معدې ایشو نه راځي نو دلته کې خوراک وکړي دلته سملی دلته کې خوراک ګرم کوي دلته پسې یخ یخ وبس کړي ډېر د اطرافو خلک د علاقو نومونه به نه علم ځکه چې پیژنم ټولې علاقې چې کوم علاقو کې څوک څه غلطي کوي نو دلته کې چرګان وریجې خوري او دلته پسې منځ کې دا کولډ ډرنکس نه دغه کوي دلته کې بیا دا خوري دلته پسې بیا دا کولډ ډرنکس یې دی کې دننه څه نشته دی کې سوډا ده دا د روټۍ نه بعد د غوښو نه بعد تاسو یو ځل لږ استعمالولی شي خو دومره یخ هم مه استعمالوئ چې دا هلته کې ګرم خوراک وکړئ او هلته کې دا نو دا د معدې ایشو جوړوي دا د معدې زخم تاسو له جوړوي څنګه چې یو حدیث دی چې د روټۍ نه مخکې اوبه څښل سونه ده منځ کې چاندي ده او بعد کې زهر دی نو امریکن ریسرچ 1996 کې د معدې د زخم د ایچ پایلوري باره کې هم دا خبره هغې هم لیکلې ده چې د روټۍ نه بعد څوک اوبه څښي نو دته به د معدې زخم پیدا کړي نو اوس وګوره چې 1400 سال مخکې زموږ پیغمبر دا خبره کړې وه چې د روټۍ نه اوبه څښل آی باندې زموږ مسلمانانو سوچ نشته دی او چې دغلته دا ریسرچ هم ورپسې راغلو نو اوس به پرې لږ سوچ کوي نو دې زموږ د طرف نه ټول ته جشن ازادي مبارک شي ځکه چې دغه د رانږدې ده او ټول دغه شانتې ده یو د شکر سجده ادا کړي ټول یو 2 رکعته نفل کوي زه خو کوم نو دې هم کوي چې الله پاک زموږ د عمل کو قایم او دایم وساتي بالکل ډیره مننه ډاکټر صاحب وخت راکولو او دغه خبرو له هم وایي زه دې د حاله نه خبره نه یم او ستا د خاموشه شونډو شور اورم نو دغه خبرې ډاکټر صاحب وکړي بعض وخت داسې چې مونږ ډاکټر ته ځان نشو رسولی بعض وخت مونږ خپله مسله چاته ویلی نشو نو دغه ټولې خبرې اترې دي دغه غور سره اورئ او په دغه باندې عمل هم کوئ روغ صحت درته غواړم او تل ودان اوسئ تل ښاد اوسئ